اسلام کې د زنانې لپاره بیشته وهل ناجایز دي، څڼې جوړول حرام دي، ناجایز دي. لیکن تاسو وګورئ زموږ پسویران چې ځان ته د اسلام خادمان وایو، د اسلام غټه دعوه کوو، زما او ستا د کور زنانې څڼې پر کوم ځای باندې پرتې دي؟ پر دې زنیانو باندې الله لعنت نه دی ویلي؟ دا د جهنم د عذابه نه بیریږي؟ د دې زنانو شکل وګوره، دوی ورځې څنګه جوړ کړي دي، دا خپل شکل مخې څنګه جوړ کړی دی، دا ټوله د یهودو د نصاراو پر مشابهت باندې. په ټي وي کې یو شکله ګوري، په ټي وي کې د ځان دپاره د ویښتان د جوړولو یو شی ګوري، په ورځ یې پر خپل ځان باندې ازموي. افسوس پر موږ باندې. ستا مور خو بیبي عایشه وه، ستا مور خو بیبي خدیجه وه، ستا مور خو بیبي فاطمه وه. د بیبي فاطمې تاریخ دې وګوره، د حضرت خدیجې تاریخ دې وګوره، د حضرت عایشې تاریخ دې وګوره، هغه هم دا رقم ویښتان جوړول. انا لله و انا الیه راجعون. افسوس پر موږ باندې، صد افسوس پر موږ باندې. من تشبه بقوم فهو منه. کم انسان چې که ښځه یې که نارینه یې، یوازې نارینه په دې کې نه دي داخل، که زنانه په خپل شکل کې خپل کالي کې د هندواڼو ساڼۍ د واده په ورځ باندې اغوندي، یا هندو لباس اغوندي چې ستره نه یې خوندي، سینه یې معلومیږي، تنګ لستوڼې وي، د جالې لستوڼې وي، دا لباس یې دومره پټ کالي جوړ کړي چې د بدن هر عضو یې جلا جلا معلومیږي. د دې مشابهت به د قیامت په ورځ به دغه زنانه د کفارو سره د جهنم په کندې کې پرته وي. د پنځو د یوه واده د ښایست لپاره، د یوې ورځې د خوشحالۍ لپاره، د یوې ورځې د ریا د ښکاره کېدو لپاره ځان دومره غټ جهنم ته تیاروي. څومره کم عقل زنانې دي. نبي علیه الصلاة والسلام څه فرمایي؟ په آخر زمانه کې به ښځې راوځي، نساء عاریات کاسیات کأنهم رؤوسهن کأنهم کأسنمة البخت. زما د امت زنانې به وي، د امت دعوه به کوي، د امتي دعوه به کوي، د اسلام دعوه به کوي. د دې زنانې به په ظاهر پټ وي، لکه په ظاهر کې عاریات ښکاره به وي، بدنونه به ګرمان ویږي. کاسیات د دې سرونه به دا رقم وي لکه د اوښ بوکونه. دا فیصله چې زنانې خپله وکړي چې آیا کومو ودو ته دوی روانې دي، کومې خوشحالۍ ته دوی روان دي. دوی دا خپل شکلونه، دا خپل سرونه، دا خپل وریښتان د اوښ د بوک په رقم نه جوړوي، هغه عادت دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د آخر زمانې فتنه په ښځې کې اوس موجوده شوې ده او ښکاره شوې هم ده. لیکن ښځې ته هېڅ باک پر دې باندې نه ورکېږي، هېڅ حیا د دې څخه نه کوي، که زنانه وي که نارینه وي. کم قوم چې د یهودو سره مشابهت وکړي، د نصاراو سره مشابهت وکړي، د مجوسیانو د آتش پرستانو سره مشابهت وکړي، د هندوانو سره مشابهت وکړي، الله به د قیامت ورځ هغوی سره